السلام علیکم، څنګه سره محترمینو شه جوړ یاستئ؟ په خیر یاستئ؟ هیله لرم چې ښه او روغه په صحت منظم اوسیږئ. هیله لرم چې هر وخت مو په خیر. نن ویډیو ده چې څنګه کولی شو خپل ریسک منیجمنټ سیټ کړو یا خپل ریسک منیجمنټ جوړ کړو. اوس موږ پښتانه بعضې په انګلیسي باندې ځینې پوهېږو. اوس موږ وایو ریسک منیجمنټ څه شي ته وایي، دا څه شی دی، د کوم ځای نه راغلی دی؟ ریسک منیجمنټ مطلب خپل د پیسو مدیریت، خپل د تاوان مدیریت، چې ته څومره تاوان وکړې په یو دغه کې، په یو ټریډ کې یا په یو ځای کې، ته څومره تاوان ارزښت لري. ته مطلب ته ځان ته څومره اجازه ورکړې چې ته څومره تاوان وکړې په یو ټریډ کې. یا ګوره زه یو کار سټارټوم، په یو کار کې زه وایم که زه خیر دی که ما دونې تاوان وکړې ما ته هېڅ پروا نشته، نو دې ته وایو موږ ریسک منیجمنټ. ډېر اسانه دی چې پښتو ژبه کې موږ ورته وایو د تاوان مدیریت. اسانه. نو اوس موږ بعضې ملګري پوښتنه کړې ده چې څنګه کولی شو خپل د ټریډ مدیریت برابر کړو. مطلب که چیرې زه یو ټریډ اخلم، اوس موږ داسې ریسک منیجمنټ، داسې د تاوان مدیریتونه لرو چې موږ 8 تاوانه کوو، مطلب 8 تاوانه کوو او 2 ګټو، خو بیا هم موږ په ګټې کې یو. مطلب ته یو کار کوي 8 واره ته تاوان کوي او 2 واره ګر سره ګټه کوي، ولې بیا هم ته په ګټه کې. نو داسې دې ته وایو موږ د تاوان مدیریت. نو داسې دی. او یو ټریډر هیڅ وخت ټول هر ټریډ نشي کامیابه کېدلی. نو که چیرې د یو ټریډر 15 ټریډه خراب سي، 2 ټریډه سم سي، بیا هم هغه وګټله، بیا هم هغه په ګټه کې دی. نو ځکه ریسک منیجمنټ یا هم د تاوان مدیریت په ټریډینګ کې ډیر زیات ضروری دی. پیسو مدیریت، د تاوان مدیریت دا ډیر مهمه دی په ټریډینګ کې، او ډیر اسانه هم دی چې لږ ور باندې پوه سې، ډیر اسانه دی. نو زه اوس موږ شروع کوو. ګوره زه دلته یو څو ټریډه هم اخلم او ستاسې سره لایف دلته ګورم. ما اوس خپل د ټریډینګ ویو څنګه چې دا کله چې تاسو نوي یاستئ، هیله لرم دا ویب سایټ ځان سره نوشته کړئ، دا ویب سایټ او ځان سره په کمپیوټر کې وساتئ. دا ډیر یو زبردست ویب سایټ دی د ټریډینګ لپاره، ډیر ښه دی، ډیر زیات. نو زه اوس ګورو، وګورئ دلته زه راغلم، چارت د دې نه شروع کېږي. زه اوس ما د دې د ټریډینګ د دې ویب سایټ ما ابو اخیستی دی، یا هم په عامه اصطلاح باندې پیسې مې ورکړي دي، میاشتنۍ پیسې، دې ته باید پیسې ورکړې. نو زه باک ټیسټ یا هم شاته ټیسټ کولی شم، زه خپل ستراتیژي خپل شان باندې امتحان کولی شم. نو اوس موږ ځو مخ ته. کله چې دلته موږ های ولرو، ورته ګوره دلته اوس موږ وګورو چې ډایرکټ تللی پورته. ګوره دلته موږ یو پورته تللی دي. نو اوس موږ دلته ټریډ هیڅ نه اخلو. همیشه دا یو ځان سره یاد ساتئ، همیشه چې کله دې باره کې بیا به ویډیو جوړه کوم انشاءالله، کله چې پرایس پورته تللی هیڅ ټریډ مه اخله، که چیرې کښته راتلی هم هیڅ ټریډ مه اخله تر هغو چې ستا ستراتیژي ته نه رسېدلي. اوس زه دلته هیڅ ټریډ نه اخلم، ورته درېږم، زه ټریډ نه اخلم. نو کله چې دا پوهېږم د کښته راځي، نو دلته زه 2 چانس لرم، یو دې ځای کې، یو دې ځای کې. څنګه ته وینې، زه اوس صبر کوم ورته یو څه. څنګه چې ته ولیدی، یو دا ځای و او بل دا ځای و. اوس ګوره کله چې دا کښته راسي، مثال دلته کله چې موږ دلته ګوره، دلته موږ یو کله چې دا یو های لرو، بیا دلته کوچنی کلو لرو، نو دلته او که چیرې دا ټریډ ما د لاسه وړالی، نو بیا څه کولی شم، بیا دلته ټریډ نه اخلم. مثال زه دلته مثال در کوم، دلته زه یو ټریډ اخلم، په دا راولم، اول راځم دا انتخابوم، دې ځای نه راځم، مثال داسې سو، او دلته ورته ورکوم شو پیپه دي. دا دلته اندازه کوو چې دا څو پیپه سوله. مثال یې نیسو 40 پیپه. پیپه په کوم ځای کې ښکاري، دا وګوره دا 40 پیپه سوله. مثال دا نیسو 40 پیپه. اوس زه راځم دلته انټري خپل اخلم. انټري به څنګه اخلم، دلته به خپل دغه اخلم، خپل دغه ټریډ به راولم دلته به زما انټري صحیح سو، او خپل سټاپ لوس یا هم تاوان به څونه وي، ما 40 یاد کړی و، نو دلته به راځم 40 صحیح سو. ګورئ چې موږ نږدې کو، بیا هم موږ سټاپ لوس نه دی خوړی، دې ځای پورې راغلی صحیح سو. نو اوس که موږ دلته کلیک وکړو، څنګه چې ته وینئ، ګورئ که چیرې زه 40 ودرېږه، دا نور پورته کړم یو څه، 40 30 40 صحیح سو. نو که چیرې زه 40 پیپه وبایلم، ولې زه 116 ولې زه 116 نه اخلم، زه راځم وایم زه 116 پیپه اخلم. زه اوس درېږم ورته دلته،
ګوره زه دلته ځینې ووتلم صحیح سو څنګه چې ته وینې نو که چیرې اوس زه ته نه زه اوس ته د ټریډ باره کې هېڅ نه وایم زه خالص نن ویډیو ده خالص ریسک چې موږ ریسک برابر کړو خپل اوس دلته زه یو مثال در کوم که چیرې دا ټریډ ما بایللی وای نو ما څو پیپه بایلله لکه څنګه دلته ما 40 پیپه بایلله ولې ما چې وګټئ ما 120 پیپه وګټله نو دې ته موږ وایو په پښتو اصطلاح کې یو ودرېږه ته یو په درې مثال که زه که چیرې ما دوه وبایلله دوه ټریډه ما وبایلله او یو ټریډ مې وګټئ بیا هم زه په ګټه کې یم ځکه چې که چیرې ما دوه ټریډه دوه ټریډه وبایلمه نو کېږي 40 پیپه دوه ټریډه 40 اتیا او ځکه یو ټریډ وګټم زما د کېږي 120 پیپه ګټه سوله نو کله چې زه 120 پیپه ګټه وکړم او اتیا پیپه وبایلمه نو ماته بیا څو پاته سوله بیرته 40 پیپه ما وګټله نو اوس یو بل مهم شی ته به سل په سلو داسې ویب سایټونه ډېر دي خو زما له بهترین ویب سایټونو څخه یو دا ویب سایټ دی زه دلته خپل ریسک منیجمنټ ډېر ښه برابروم ګوره مثال زه USDT PY یا هم ډالر او جاپاني پیسې موږ راځو کښته دلته ګورئ چې موږ جاپاني پیسې لرو څه سولې دا دي ګوره جاپاني پیسې سولې نو زه خپل لار سره به هم ډېر احتیاط کوئ که چیرې مو اکاونټ کوچنی یې 0.5 یا هم 0.1 یا هم 0.05 نو داسې دا ډېر زبردست دی زه راځم 0.5 راخلم نو 100 پیپه سوله 414 او 120 پیپه سوله تقریبا څه کم 1500 او زه چې وبایلم 40 پیپه 115 شپېته نو دا ډېر زبردست دی په دې سره ته اکاونټ به ډېر محفوظ وي او نسي کولی انشاءالله چې ته سوچ زبردست وي او بل مهم شی ستی احساساتي کېږي زه همیشه زیاتره وخت زه ټریډ مابینځ کې وځم احساساتي یم نو زه باید دا کنټرول کې وساتم ته هم دغسې کنټرول کې وساتئ کله ما څه وخت چې ته یو ټریډ اخلئ دا په ذهن کې وساتئ چې ما دغونې پیپ بایللي هېڅ دا ګټه کې مه حسابوئ ورته ما دا پیپ د لاسه ورکړي دي او په ټریډ کې چې کله ته پیسې اچوې باید داسې ګمان وکړې چې دا پیسې ما بیخي زما نه دي بیخي مطلب داسې پیسې باید ګمان وکړې دې پیسو نه زه ګټه کوم نه دا پیسې زما نه دي کله چې ته د پیسو په رکس زه دې کار کوم او دې باندې زه پیسې وګټم نو تا کې احساساتي کېږي ته کله چې ته احساساتي سې ته مثلا ته دلته په 40 پیپې کې ته ځینې وځې دلته مطلب په 20 پیپې کې ځینې وځې او ستا نه خو 40 پیپه نو که چیرې ته په اتیا پیپې کې ځینې ووځې تا 40 پیپه نقص دی او که دوم ټریډ دې واخیستی بیرته ته کیسه دې خرابه سوله تاوان دې بیرته وکړي نو ځکه باید ریسک منیجمنټ ډېر ښه وي هیله لرم چې ویډیو مو خوښه سوي وي که ستاسو نور سوالونه وي زه په خدمت کې یم سلام علیکم